ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست کې شاعرانو او لیکوالانو ته د غونډې په ترڅ کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله لخوا د مشاعرو تنظیم په موخه توشیح شوی قانون ابلاغ شو. د غونډې په پیل کې د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني لخوا د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د مشاعرو تنظیم په موخه توشیح شوی قانون ولوستل شو چې پکې د شاعر، شعر او مشاعرو تنظیم په اړه د اسلامي احکامو په رڼا کې جامع لارښود او تګلاره جوړه شوې چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوي دي. د تنظیم د قانون کتاب د مشاعرو د تنظیم قانون پر یوه مقدمه، درو بابونو، 9 فصلونو او 13 مادو مشتمل دی. د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي صدیق الله قریشي بدلون له شاعرانو او لیکوالانو غوښتنه وکړه چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې دا قانون په بشپړ ډول رعایت کړي. د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ ریاست په دغه مورد باندې د دې سیمې شاعرانو ته یوه ناسته نیولې وه تر او دغه قانون یې ورته تشریح کړ. د دې قانون تطبیق ساحه هم د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې مربوطه او موږ هڅه کوو په تمام قوت سره دغه قانون په اړوند ټولو ارګانونو په همکارۍ سره تطبیق کوو. شاعر اسرار الله حسنزی وایي دا قانون به ښه او خراب شعر سره جلا کړي او د ټولنې د اصلاح ترڅنګ به د ځوانانو د فکري اصلاح برخه کې ګټور تمام شي. د ټولنې د اصلاح لپاره 100% مثبت دی او حتما چې دی پکې د ټولنې د اصلاح لپاره، د خلکو د اصلاح لپاره، د ځوان فکر د اصلاح لپاره پکې ډېر خیر دی. د یادونې وړ ده چې د غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو په ټولنه کې د شعر اغیز، اهمیت او اجتماعي ارزښت باندې هر اړخیزې خبرې وکړي.